نننې زمونږ سبق سورة النساء شپږم سپاره 155 نمبر آیات خوانوالی تر 161 نمبر آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله پس په سبب د ماتولو د دوی وعدو لرا او په سبب د کفر د دوی په آیاتونو د الله باندې وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف او په سبب د وجلو د دوی انبیاء لرا بے جرما او په سبب د وینا د دوی زړونه زمونږ په پردو کې دي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بلکہ مہر وهل د الله په دی باندې په سبب د کفر د دی نو دی ایمان نراړي مگر لګم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما او په سبب د کفر د دی او وینا د دی په مریم باندې تهمت لوی وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله او په سبب د وینا د دی یقینا وجل د مونږه مسیح عیسی زوی د بیبي مریم پیغمبر د الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او نو وجل دی دلرا او نه پسولای کړو دلرا ولكن شبه لهم لیکن اشتباه راغلی وا پدای باندې وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ او یقینا آغا کسان چی اختلاف اکم پدی قتل د عیسی علیہ السلام کے خامخا پا شک کی دید دینا ما لهم به من علم الا اتباع الظن او نشته دی لرا په دی باندې څه دلیل مگر تابعداري د ګمان وما قتلوه یقینا او نه دی وجلې دلرا په قتل یقیني بل رفعه الله الیه بلکې اوچت کړی دی دلرا الله ځان خواتا بلکې اوچت کړي دلرا الله ځان خواتا وکان الله عزیزا حکیما او د الله غالب حکمت والا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ او نشته یو تند اهل کتابنا مگر خامخا ایمان بر راوړي په د باندې مخکې د مرګ ددنا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا او په ورځ د قیامت شبا په دای باندې گواه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم
پس په سبب د ظلم د هغه کسانو نام چې یهودیان دي بند کړیو مونږه په دای باندې پاک هغه څیزونه چې رواو دای لرا وبصدهم عن سبیل الله کثیرا او په سبب د بندولو د دی د لارې د الله نه ډېرو خلکو لرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د اغستلو د دی سود لرا او تحقیق سره دی منشیو د دینا او تحقیق سره دی منشو دینا او په وجه د خوړلو د دی مالونو د خلکو لرا په باطل طریقې سره واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما او تیار کړی دی مونږه د پاره د کافرانو د دین عذاب دردناک